الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الوفا. قدرمند و محترم ورونو، یو ورور پوښتنه کړې ده چې که یو څوک خپلې میرمنې ته د مور یا خور نسبت وکړي چې ته داسې لکه زما مور یا زما د مور په رقم یې، او یا د خور په نوم باندې هغې ته آواز وکړي، نو دلته د شریعت حکم څه دی؟ معزز وروره، که یو څوک و خپلې میرمنې ته د مور نسبت وکړي چې ته داسې لکه زما مور یا زما د مور سره برابره یې، یا زما د مور په شان یې، یا د خور په نوم باندې آواز ور وکړي، نو په دغه صورت کې درې خبرې کول ضروري دي. اول دا چې که په دغه کې تعظیم او عزت مطلب و چې ته په عزت کې او لویي کې یا په ګرانښت کې داسې لکه زما مور دومره ماته ګرانه یې، په دغه صورت کې بیا هیڅ حکم هم د شریعت نشته. او یا دا شان که مطلب دا و چې په بزرګي کې دا رقم یې، په عبادت کې دا رقم یې لکه زما مور ښه عبادت ګزاره یې، ښه تقواداره یې، نو په دغه صورت کې هم د شریعت کوم حکم نه جاری کیږي. او که په دغه کې هیڅ مطلب نو مطلب مقصد کومه خبره نه و، هسې بېهوده او بې مطلبه خبره یې وکړله، نیت یې د یو شي هم نه و، په دغه صورت کې بیا هم هیڅ حکم نشته. او یا دا شان که دا مطلب و چې ته په لویوالي کې عمر په لحاظ باندې داسې لکه زما مور سپین سر یې، دلته هم بیا هیڅ حکم نشته. اخري خبره دا ده محترمه، که مطلب دا و چې ته خو زما ښځه یې، زما په نکاح کې یې، خو لیکن ستا سره نږدېکت نه کوم، ستا سره نږدېکت داسې راباندې حرام دی لکه د مور په شانتې سره یا د خور سره چې حرام وي، نو په دغه صورت کې بیا و دې ته زهار ویل کېږي په شریعت کې. نو د زهار حکم بیا دا ده چې دا ښځه د په نکاح کې ده، خو لیکن تر څو پورې چې ده د دغې زهار کفاره نه وي ادا کړې، د دغه ښځې سره نږدېکت یا مینه محبت یا شوق یا مچ اخیستل، داسې ټول شان چې کوم د ښځې و خاوند په منځ کې د شهوت دی، هغه ټول پر ده باندې بیا حرام دي، یو څه هم نسي کولی تر هغه چې تر څو یې کفاره نه وي ادا کړې. چې کله یې کفاره ادا کړله د زهار، نو بیا دوی کولی سي چې د خاوند او میرمنې په حیث باندې سره واوسېږي او ژوند سره وکړي. که څه هم په مابینځ کې کلونه تیر سوي وي، خو لیکن هغه حرام پاته دی تر څو چې کفاره نه وي ادا کړې. کفاره یې داسې ده محترمو چې لکه یو څوک چې فرض روژه قصدن ماته کړي د روژې په میاشت کې، یا یې قصدن په د ورځې جماع وکړي، پر هغه انسان باندې بیا 80 روژې کفاره ده. نو دلته د زهار په صورت کې هم پر دغه سړي باندې 80 روژې کفاره ده. دا 80 روژې به پرله پسې نیسي. که یې چېرته په منځ کې یو روژه وخوړله، نو هغه نیولې روژې بیرته خرابې دي، بیا به له سره روژې نیسي. او که یا په منځ کې د ښځې سره کوروالي مجامعت داسې نږدېکت وکړي، نو روژې بیا هم خرابې دي، بیرته به له سره روژې نیسي. برابره خبره ده که دا نږدېکت د ورځو سره وکړي، که د شپې ورسره وکړي، تر څو چې روژې پوره کړې نه وي، نو تر هغو دته نه ده روا چې مجامعت یا کوروالي ورسره وکړي. که یې وکړله روژې خرابې دي، بیرته به روژې له سره نیسي. او که بیخي روژې په وسه نه وي نس وي نیولی، نو بیا ورته پکار ده چې 80 مسکینانو ته سهار او ماښام دومره ډوډۍ ورکړي چې هغه په ماړه سي. او که ډوډۍ نه ورکولی، مثال دومره قیمت پیسې دې ورکړي، دومره غله دې ورکړي چې هغه سهار ماښام په دې باندې ماړه سي او خپله چاره یې په وسي. بس دغه صورت دی. شرح البدایه 2 جلد صفحه 389 او شرح التنویر اول جلد صفحه 349. دا شان دا مسله راخیسته د فتاوای عالمگیری جلد اول صفحه 512 او دوری مختار راخیسته د په جلد اول صفحه 250 کې. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لطفاً د معارف الاسلام د یوټیوب چینل په دې ډول سبسکرایب کړئ.